ماته به څنګه پته لګي چې زما شوګر دی یا دې بل کس ته به څنګه پته لګي چې د دې شوګر دی بغیر د ټیسټونو. زه 15 علامات تاسو ته په دې ویډیو کې درښیم. که چیرې دا علامات وي نو تاسو پوه شئ چې شوګر دی، که چیرې دا علامات نه وي نو ستاسو شوګر نشته دی. کم کم علامات دي او شوګر څو قسمه دی او شوګر ولې خطرناک دی او شوګر داسې د انسان په بدن کې کم ځایونه او اندامونه دي چې هغه د ځان سره خوري او شوګر یو داسې بیماری ده چې هغې ته سایلنټ کیلر وایي، یعنی پټه بیماری ورته وایي چې هغه انسان پټ خوري. د انسان ګردې ختموي، د انسان د سترګو نظر او سترګې ختموي او د انسان رګونه ختموي. شوګر څو قسمه دی او شوګر لا شوګر ولې وایي؟ شوګر لا شوګر په دې وایي چې د انسان په وینه کې د شوګر یعنی د خوږوالي مقدار زیات شي نو هغې ته بیا شوګر وایي چې د لپاره خطرناک دی چې ګردې، سترګو نظیر او رګونه د ختموي. شوګر زموږ سره په دوه قسمه باندې دی چې یو ته ټایپ 1 یعنی اولنی شوګر وایي او بل ته ټایپ 2 یعنی دوم قسم د شوګر وایي. اولنی قسم شوګر چې کم دی دا زموږ سره زیاتر په ماشومانو کې وي چې د هغوی په پنکریاس کې یعنی د معدې نه لاندې کومه حصه چې ده په هغې کې انسولین هورمون دی چې هغه نه پیدا کیږي. دویم شوګر زموږ سره ټایپ 2 دی چې دا په غټو انسانانو کې اکثر پیدا کیږي چې په دې کې د معدې نه لاندې پنکریاس چې دی په دې کې انسولین پیدا کیږي خو لږ مقدار سره پیدا کیږي. اوس د دوی علامات کم دي که چیرې موږ ته پته ولګي یا بل ته پته ولګي چې شوګر کم علامات وي نو اوس به دا تاسو سره دا 15 قسمه علامات زه شریکوم چې تاسو به په دې علاماتو پیژنئ چې زما شوګر شته یا نشته یا د بل کس شوګر شته یا نشته بغیر د ټیسټونو. او بیا به زه یو داسې ټیسټ هم تاسو شریکوم چې ستاسو د شوګر وخت په معلوموي چې څومره ټایم نه ستاسو ته شوګر لګېدلی دی. د ټولو نه اول کم علامات چې د شوګر دی د ټولو نه اول به ستاسو خوله اوچي او ستاسو وجود به اوبه ډېرې زیاتې غواړي، یعنی ستاسو معده او خوله به وچیږي او زیاتو د اوبو څښلو تاسو نه ډیمانډ به کوي. هغې سره ستاسو ته به لوږه ډېره زیاته لګیږي او د هغې سره ستاسو تشې امتیاز یعنې ورکوټې بول به ډېر زیات وي او د هغې سره ستاسو وزن به کمیږي. دا په ټایپ 1 شوګر کې اکثر لا ډېر زیات وي او ورسره ستاسو د نظیر کمزورتیا به راځي. که چیرې دا 15 علامات ستاسو وي نو ستاسو پوه شئ چې زما شوګر دی. د هغه دپاره بیا د ټولو نه اول احتیاط او علاج ضروري دی او پرهیز. نو اوس داسې کم یو ټیسټ دی چې هغه ستا د تیر شوی شوګر ریزلټ معلوموي، یعنی ستا که شپږو میاشتو ته شوی شوګر وي نو هغه معلوموي چې هغې ته HbA1c ټیسټ وایي. ښه نو موږ ته به څنګه پته لګي چې زموږ نارمل شوګر څومره دی په نهره باندې یا په مړه باندې؟ نو په نهره باندې کم شوګر چې وي سوا د اوبو څښلو نه هغه زموږ سره د 80 نه والا تر 120 پورې mg پر ډیسی لیټر یعنی دومره مقدار کې چې زموږ سره په نهره باندې شوګر راځي نو زموږ شوګر نشته. که 20 mg پر ډیسی لیټر زیات شو په نهره باندې نو بیا دا زموږ سره شوګر کنسیډر کیږي. په مړه خېټه باندې زموږ سره شوګر د 80 نه والا تر 200 پورې نارمل دی. که چیرې زموږ سره شوګر د 200 mg پر ډیسی لیټر نه زیات شو نو دا به زموږ سره شوګر راځي. د شوګر بهترین علاج پرهیز دی او هغه میډیسن چې کوم تا ته ډاکټر اډوایس کړي هغه دی. او که چیرې زموږ سره په ټایپ 2 یعنی څومره چې غټ انسانان دی هغو شوګر دی په هغه کې زموږ سره خپه زخمي شي نو د هغې زخم زر نه جوړیږي. نو موږ او تاسو لا ډېر احتیاط پکار دی چې په ټایپ 2 شوګر کې موږ د زخم نه ځان وساتو او زیاتر د خپې د زخم نه. که چیرې دا مال خوښ شوي وي نو خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ چې هغه هم د دې ویډیو نه معلومات او فایده واخلي. دغه شان معلوماتو دپاره زموږ سره اوسیږي.